شعرونه ستا چینل لپاره ملګرو ته خواستم چې دا ولا سبسکرایب کړئ کنه سبسکرایب کنه او جی بالکل مننه په مسلسل جنازو یریګم حسینه کور مې ادیره کې راشي د جدای په اذیت خبره لکه چې ګوتی دروازه کې راشي یاران مې ماته مخامخ خودريږي منافقین چې سپاره کې راشي انا سفیر اتلو د سو وایم لکه اختر چې پروژه کې راشي وا درمان سبلګ نور وای چې در نو غواړم زړه مثال خبره کوم وا ردی عمل بدی وسو مثال خبره کوم سوای باقی را تاسو وی تا سره نشته د نور څه مثال خبره کوم دا وایو او د لاس په نخو به مې اور پوری کوي او کنه ستا چې بل سره واده مثال خبره کوم محبت هم د دې خپلو په پیسو دی دا زمونږ تندې په کانو دی وشتو دی خدای پاک دوران زر تیر کړی د خپلو حال زمونږ د خوارانو وکړو نجیب لورشه زبردار شعرونه وایم ها وایسه په خاموشه ژبه غم غږیږي جی زه غلی ناست یم محترم غږیږي زه د ښایست او نزاکت ترجمان ښکلي دي ما سره لږ سم غږیږي زه د ښایست او نزاکت ترجمان ښکلي دي ما سره لږ سم غږیږي او بیا د هوا په لور سودا شروع ده حجره کې ناز زوی د آدم غږیږي بیا د هوا په لور سودا شروع ده حجره کې ناز زوی د آدم غږیږي زه عینې ته ځکه ګونګ ولاړ یم که زه غږېږم دا هم غږیږي بیا چې دا زه عینې ته ځکه ګونګ ولاړ یم چې غږېږم دا هم غږیږي او چېرته چې نه وي د معیار خبرې تنها په داسې ځای کې کم غږیږي تنها صاحب لږ نور ووایه ډېر خوند یې وکړو مننه د زړه دردونه مې د شپې زیاتېږي دا ستوري څومره چې شمارې زیاتېږي څه شعر دی بیا ووایه ته یاره دردونه مې د شپې زیاتېږي دا ستوري څومره چې شمارې زیاتېږي او دومره خورېږي پکې خوف او ویره څومره دې ښار کې چې ډېوې زیاتېږي او وخت د وصال وي عجیبه کیفیت ته به خبرې لنډوي زیاتېږي ډېر ښه وخت د وصال وي عجیبه کیفیت ته به خبرې لنډوي زیاتېږي او یاره له موږه ټیټ او پاس نه کېږي دا شعر یاره له موږه ټیټ او پاس نه کېږي هر څو په دې که مرتبې زیاتېږي او هېڅوک معیار ته د غزل نه ګوري بس د شعرونو کتابچې زیاتېږي تنها هغو هم په ما نک کړی دی چې په غزل کې دې چپې زیاتېږي ډېر خطرناک صاحب باقر صاحب ته مې خواست دی چې یو څو شعر را سره شریک کړي باقر صاحب خاندي ولې تا خو ظالم موږ دومره ډېر څه ریکارډ کړی او ما سره کېږو قربان ارشاد شعرونه دي چې ارشاد ستا وادې را یادوم چې تنها یم یوه لپه شګې شماره ملګیا یم ستا وادې را یادوم چې تنها یم یوه لپه شګې شماره ملګیا یم او شعر پکې دی چې د کور ور خو به مې خلاص نه یې پرېښی بیا به زم ورپسې دومره بې پروا یم د کور ور خو به مې خلاص نه یې پرېښی بیا به زم ورپسې دومره بې پروا یم د اوبو په ځای مې عطر ګل ته ورکړه زه مین تر د حده په ښکلا یم په ځای مې عطر ګل ته ورکړه زه مین تر دغې حده په ښکلا یم ډېره مننه باقر صاحب مفتي صاحب مفتي صاحب کې راولم که نه د پکې راځي نه خو لږ وروسته زه ته د خپل پیر ممتاز اورنګزي شعرونه وایم ارشاد یاره ارشاد لکه ساز د تنک دین دا لکه ساز د تنک دین دا وړمه ناز د تنک دین دا دمادم دمادم دم دم دا آغاز د تنک دین دا سوک محمود دا دن 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 سوک ایاز د تنک دین دا او خلق ټول د یو دوا درې بس ممتاز د تنک دین دا ستا له تندینه چې خوله دانه دانه اخلمه څنګه ملنګ یم چې په ژبه نظرانه اخلمه ته خفه کېږه مله اعلی دا د یوې میاشتې دي شراب سبزي نه ده چې زه یې روزانه اخلم او د ممتاز العدودري شعرونه نور چې هغه ته ډېره د اسانه زرګري جانانه هغه ته ډېره د اسانه زرګري جانانه پتای کړي سبېشانه زرګري جانانه دغه دی وینم دی نازک نازک ګامونه اخلي دغه دی وینم دی نازک نازک ګامونه اخلي دغه دی وینم روانه زرګري جانانه زه خو دا ستا مینې باچا کړم ملنګ شاعر وم
فما رأوه الى اسمان زرګري جانانا. واه ډیر زبردست موسم دی. د دغه ټولو محترمو ډیره زیاته مننه کوم چې خپل څه شعرونه را سره شریک کړل. دغه محترمو دپاره یو شعر چې دا د مینې برکت دی چې دغسې یو ځای کړو. ګنې ته خو فکر وکړه ته د کوم ځای زه د کوم ځای